السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه مهران زمان او تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د متلونو سلسله را روانه کړې ده، کوم کې چې به مونږ وخت تر وخته په متلونو د هغې په پس منظر او د هغې په مطلب باندې خبرې اترې کوو او د خپلو خیالاتو اظهار به کوو. نننی متل زمونږ سره دی چې د کانګړې په ټس کې لاړې بټګرامه. په اورېدو کې ډېر شاعرانه متل دی، خو د دې متل شاته پس منظر څه دی، قصه څه ده. ویلی کېږي، مشران وایي چې پخوا په زمانه کې د مغلو په دور کې به دا ډاکې شوکې دا به ډېرې کېدلې او بټګرام او کانګړه دا دواړه یو داسې کلي وو چې یو بل سره ډېر نږدې وو. نو یو ورځ دا افوا خوره شوله چې کانګړه به لوټ کېږي، په دې به ډاکه اچول شي. خلک ډېر پریشانه او ډېر تجسس شکار وو. نو دا خلک چې کوم دي د دې خپل سوچ و بچار نه لاړل یو بزرګ لا، یو بابا لا، یو د الله ولی لا، او ورته وویل دا خپله مسله یې ورته وړاندې کړه. هغه بابا هم د کانګړې و چې بابا صاحب دغه شانتې به د شپې ډاکه اچول شي په کانګړې کلي باندې، او تاسو څه خدای نه سوال وکئ یا سم چې دي هغه وکئ، خو بس چې دا ډاکه یا دغه چې کوم دی د دې نقصان ونه شي. بابا چې کوم دی، بزرګ چې کوم دی، هغه خپل چې کوم دعا وه یا سم چې وو هغه یې وکړل، او بیا چې کوم خپل دستار دی یا خپل پګړۍ چې کومه ده هغه یې راواغېستله او هغه یې کېښوستله داسې، او ویې ویل چې د الله په فضل او په رحم سره به انشاءالله کانګړې ته هیڅ قسم له ضرر هم نه رسي. همغه شانتې وشو، خو مسله دا وشوله چې کانګړه خو بچ شوله، خو بټګرام لوټ شولو. اوس د دې مطلب څه دی په عام روزمره زندګۍ کې؟ نو ګرانو کتونکو، تاسو به کتلي چې انسانان په نن سبا وخت کې د حقیقت نه پیله یا د یو څیز د یو د سوچ حقیقت ته د رسیدلو نه پیله په کار باندې عمل وکړي، نو د هغې نقصان او انجام هم اکثر لا ډېر بد وي. نو ویلی کېږي دا چې کله هم انسان حقیقت ته د رسیدو نه پیله عمل وکړي، نو هغه فیصله اکثر له ډېره غلطه وي. کله هم چې انسان د حقیقت ته د رسیدو نه پیله په هغه سوچ یا په یو کار باندې عمل وکړي، نو نقصان یې اکثر لا بل کس اوچتوي. ګرانو کتونکو، د حقیقت ته د رسیدو نه پیله چې انسان په یو کار یو سوچ باندې عمل وکړي او نقصان یې بل چاته ورسیږي، نو د هغې دپاره دا متل ویلی کېږي چې د کانګړې په ټس کې لاړې بټګرامه. اوس ورکئ خپل کوربه مهران زمان له اجازت، د الله پامان.